تازه او عاجل خبره د کابل پوهنتون ښځینه محصلینو ته په خوړو کې څه ورکول شوي دي، څنګه مسمومې شوي دي، وضعیت څنګه له کنټرول څخه وتلی دی، طالبانې په اړه څه وایي، جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. یوې سرچینې خامه پریس ته وویل چې یو شمېر ښځینه محصلانې بیا د کابل پوهنتون په لیلیه کې مسمومې شوي دي او له منځه څخه تلونکي دي. د هغه په وینا ناروغې نجونې له شاوخوا 1 ساعت راهیسې د لیلې بهر موټر ته د انتظار باسي تر څو پورې چې روغتون ته یې انتقال کړي. دغې سرچینې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی څو شېبې وړاندې خامه پریس ته وویل چې ډېری هزاره نجونې په شکمن ډول یو ځل بیا ناروغې شوې دي. د هغې سرچینې په وینا دغه نجونې نن د میزان د میاشتې له 10مې نیټې څخه تر همدا اوسه پورې روغتون ته د درملنې لپاره د موټر په انتظار دي. سرچینې د لیلې د وضعیت په اړه ویل کله چې کوټې ته راغلم نجونې یې کیسې کولې. وی ویل چې په لیله کې نږدې نیمایي نجونې بې هوښه دي. هغې دا هم وویل چې د نن شپې ډوډۍ کچالو وه او یو شمېر زده کوونکو یې خوړلې او مسموم شوي دي. سره له دې چې ډارېدل هغه وایي چې د لیلې مسؤلین نجونو ته ګواښ کوي چې په دې اړه له هېڅ چا سره خبرې ونه کړي که نه نو د لیلې غړیتوب به یې باطل شي. دغه نجونې تېره شپه د کابل پوهنتون په لیله کې مسمومې شوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه نن د هزارهګانو د نسل وژنې په اعتراض کې مظاهرې وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.